تاسو د صحابه کرامو معمول راواخه. صحابه کرام څنګه خلق، هغه کې کم ایثار او پای کې کم قرباني وا، پای کې د جهاد کم جذبه وا، او پای کې د جهاد کم ترتیبونه و. د صحابه کرامو لوی سیرت داو چې قیام باللیل و فرسان بالنهار، د هغې زندگی به د شپې په شپه په عبادت کې تېرېدله، د خپل رب سره په مناجات او په راز و نیاز کې به تېرېدله. او فرسان بالنهار هغې به د ورځې بیا د میدان جنگ شهسواران ول، د ورځې به د تورې په توره فلاس کې او د آس پر ملا باندې سپارو، او د کافرانو په مقابل کې به جهادونه، او د شپې به په عبادت کې د خپل رب سره راز و نیازو. دا د صحابو لوی صفت. او د صحابو اولنی انسان حضرت ابوبکر و چې کله د اسامه بن زید د لشکر خبره راله او صحابه ورته ویل چې اوس خو پیغمبر علیه صلات وسلام وفات، نو دا لشکر دې راوګرځي. حضرت ابوبکر کوم اعلان وکړ؟ ورته خلکو د اسامه ابن زید لشکر به در خپل منزله پورې رسیږي، په یو شکل باندې موږ دا لشکر راګرځولی نسو. که په مدینه کې د دې لشکر و تګ ته څوک تیار نه وي، زما دې په الله قسم چې زه یوازې ابوبکر پاته سم، زه به په یوازې تن باندې په دې لشکر کې ځم، خپل منزل ته به ځان رسم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه عجیب اعلان ورته کوي، وایي قد عولتم ان اوجهکهم الى الشام. ای خلکو زه تاسو ما دا قصد کړی دی چې تاسو به ټوله شام ته متوجه کوم، ځکه شام د انبیاو مځکه د ورسې دا د دې کافرانو د لاسه څه وکاږی، ځکه دا شام هغه مځکه ده چې پر دې باندې ابراهیم علیه السلام راغلی دی، پر دې باندې حضرت لوط علیه السلام راغلی دی، پر دې باندې حضرت داود علیه السلام راغلی دی، پر دې باندې سلیمان علیه السلام راغلی دی، پر دې باندې حضرت عیسی علیه السلام راغلی دی، پر دې باندې حضرت زکریا علیه السلام راغلی دی، پر دې باندې حضرت یحیی علیه السلام، او ټول انبیا. د انبیاو ډېره حصه پر دې مځکه تېره سوې ده چې نن د فلسطین کومه خاوره ده، ورته یې ورسې دا د دې رزیله کافرانو د لاسه څه وکاږی. بیا صحابو په کمه قرباني باندې د خپل دین دفاع وکړه، او صحابو په کم همت باندې د دین او د جهاد ترتیبونه پر مخ باندې بیول. تاسو د صحابو سیرت وګورئ، عجیبه خلک ول. چې کله صحابو باندې غزوه احد راغله، نو حضرت عبدالله بن جحش هغه یو صحابي دی چې کله احد ته روانېږي، ماښام د شپې را کښېناستی، سهار احد له لشکر ځي، برای دعا وکړي الله سبا چې میدان جنگ ته ورشوسم، زما د یو داسې زورور کافر او دشمن سره مقابله وکړه چې د هغې په توره باندې زما سر زما د بدنه سفریس، د هغې په توره باندې زما د بدن اندامونه ټول ټوکړې ټوکړې، او چې زه سبا د قیامت په میدان کې هغه خپل ټوکړې او د بدن اندامونه ستا او حضور ته پیش کړم، او ته دا راته وایه چې عبدالله ولې دې حال باندې راورسېدې؟ زه به ورته وایم لاجل رضاک یا ربي، یا الله ستا د رضا پیدا کولو په خاطر باندې زما بدن په دې چې ټوکړې ټوکړې. نو هغې چې کله میدان جهاد ته ورځي، هغې د اوله سره څه په شپه کې په خپلو نوافلو په خپلو تهجدو کې دا دعا کوي چې الله ما بیا ژوندی د مدینې مځکې ته مه راوله، زما مقابله د یو داسې دشمن سره وکړه چې هغې زما د بدن اندامونه را ټوک ټوک کړي، او زه دا ټوکړې ټوکړې اندامونه د قیامت په میدان کې ورته پیش کړم. صحابو کې هغه جذبه وه، هغه همدردي وه.